د پکتیکا والي وایي چې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو او فساد سره د مبارزې په برخه کې له ټولو ادارو د خپلو فعالیتونو راپورونه اورېدلي او په اړه یې لازم تصمیمونه نیول شوي دي. د پکتیکا والي وایي د ښې ادارې رامنځته کېدلو په موخه هره اداره مکلفه ده چې د خپلو کړنو په اړه اداري ناستو کې راپورونه وړاندې کړي او د شته ستونزو لپاره په ګډه تصمیم ونیسي. کوم حقوق چې د خلکو د موږ تر غاړو پورې پیوسته دي هغه حقوق په پوره معنا سره په کامله توګه سره خپلو حقدارانو ته ورسېږي نو بیا به موږ تاسې کار په ښه معنا سره ترسره کولی. روغتیا ریاست مسؤلینو په خپل راپور کې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د نیمګړو پروژو یادونه وکړه چې چارې یې تر نیمایي زیاتې بشپړې شوي دي. زموږ د برمل ولسوالۍ یو CHC کلینیک ده چې 15% کار یې سوی باقي ټول پاته ده نو دغه تقریبا 2 میلیونو په لګښت باندې دا جوړیږي. شرکت چې د انور امان په دې ناسته کې د مؤسساتو استازو هم د بشري مرستو، روغتیا او پوهنې په برخه کې د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې هڅه کوي خپل فعالیتونه له دې نور هم ګړندي کړي. د مکاتبو په شمېر باندې تقریبا موږ 80 مکاتب لرو، دغه ټول ستاسو راجمع. همدارنګه د معلولینو په برخه کې موږ د دې د فزیکي بیارغونې، اقتصادي بیارغونې، همدارنګه د تعلیمي بیارغونې لپاره کار کوو چې دوی ته مو په بېلابېلو برخو کې البته خاصو معلولینو ته چې هغه وړتیا ولري هرکې برابرې کړي دي، خیاطي په برخه کې، موبایل جوړولو او نورو برخو کې. راځو سږ ژمي کې والي صاحب محترم موږ د یونیسار په برخه کې د ژمي په لومړیو کې لومړنی ټرانزیشن چې له 300 کورنیو سره مو نقدي 215 امریکایي ډالر مرسته وکړله. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کړې وه چې په دې ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي.